نو د توبې اولنی شرط دا دی چې ان یقلع عن المعصیه چې سړی به ګناه ځای پر ځای پرېږدي. دویم شرط یې دا دی و ان یندم علیها پر تیره ګناه به خدای ته پښیماني کوي. او دریم شرط یې دا دی و ان یعزم عزما جازما ان لا یعود الیها چې د ځانه سره به کلکه فیصله کوي چې آینده به زه په زندګي کې دا ګناه بیا نه کوم. ما درته ویل دا نه معنا چې ته په روژه کې څو پیس وې په اختر کې بیا پر ټولو اوبه تیر کې. دا نه معنا چې ته د ورځې څو پیس وې ماښام کې دې څه وکړو هغه دې وکړو. نه وان لا يعود وان يعزم عزما جازما د ځان سره به کلکه فیصله لا يعود الیها چې دې عمل ته زه بیا نه راګرځم. چې کله سړی پر دغه ځای باندې ناست دی په دې زړه کې دا فیصله وکړه چې دا ګناه مې پرېښوله او په زړه کې د الله سره رابطه جوړه کړه چې الله پر تیره باندې پښیمانه یم او الله ستا سره مې وعده ده ستا سره مې عزم جازم او ټینګ قصد آینده یې بیا نه کوم. دغه ځای باندې ناست دی د ګناه څه داسې سي که یو من ولدت امه لکه نن چې دی د موره پیدا سوی بیا د موره څه چې بچی پیدا سي د هغې په عملنامه کې به ګناه سي. نو اولنی شرط د توبې علامه الوسی رحمه الله لیکلی دی چې اول شرط دا دی چې ګناه به ځای پر ځای پرېږدي. دویم شرط دا دی چې پر تیرو ګناهونو به خدای ته پښیماني ښکاره کوي. او دریم شرط دا دی د خپل رب سره به عزم جازم کوي کلک قصد وکړي چې آینده به زه دا ګناه نه کوم. زه دا منم چې د انسان ملګرتیا د نفس سره ده د انسان ملګرتیا د شیطان سره ده او د نفس د شیطان په وسوسه باندې د سړي سره بیا ګناه کېږي بیا ګناه که بیا ګناه وسو بیا توبه وکړه که بیا ګناه وسو بیا توبه وکړه که بیا ګناه وسو بیا توبه وکړه. شاعر نه وی باز آ هر آنچه هستی بازو آ گر گبر و آتش فرستی بازو آ که چیرې ته د بت عبادت کوي که د اور عبادت کوي خو بیا راسه این درگه ما درگه نومیدی نیست. الله وی زما دربار د نومیدی دربار نه دی 100 بار اگر توبه شکستی باز آ که د ورځې 100 واره در سما تسیم برته زما دربار د الله تعالی دربار دا د ناامیدۍ دربار نه دی. خو اوس به دا کلکه فیصله کوي په دې نیت به یې نه کوي ګوره چې ته ودرېږه دوباره به بیا برته توبه پر وکړم نه اوس به ستا کلکه فیصله دی چې بیا زه دا ګناه نه کوم. لیکن انسان امتحانی دنیا ده امتحانی زندگی ده کله د نفس د شیطان په دوکه باندې سړی دوباره په ګناه کې راسي نفس و شیطان دوکه ورکي بیا به توبه کاږي بیا به توبه کاږي بیا به توبه کاږي بیا به الله تعالی د هغې توبه قبلوي بیا به الله تعالی د هغې سره صلح کوي او بیا به په دې مازدیګرو کې د هغې ازادي الله تعالی د جهنم څخه کوي. نو ما آخري خلاصه دا ده چې دا ورځې د جهنم څخه د ازادۍ دي. هغه خلک ازادیږي چې د الله سره صلح وکړي او د الله سره صلح د هغه چا ده چې په دې مازدیګر کې الله ته توبه وکړي او د توبې معنا دا ده چې ګناه به ځای پر ځای پرېږدي او دویم پر تیره به الله ته پښیماني پېښوي او پر روانه کې به د الله سره عزم جازم کوي چې آینده بیا دا ګناه نه کوم. د هغې انسان دپاره دا روژه مبارکه ده او دا مازدیګری مبارک دی. هغه انسان ته سړی د دې مبارکي ورکولی سي چې الله د جهنم څخه آزاد کړي او پر دې ازادي د ستا زندګي الله د مبارکۍ او د برکت لایقه وګرځي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو ازادي د جهنم څخه نصیب کړي.